بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر شمس یو ځل بیا د ډاکټرز فار افغانستان د ویب پاڼې له لارې حاضر یم او غواړم چې په پیپټیک السر ډیزیز باندې خبرې وکړم. امید لرم چې دا پریزنټیشن ګټور واقع شي. دا پریزنټیشن په دوو برخو باندې تقسیم شوی ده. یو د پیپټیک السر ډیزیز په باره کې ده چې په هغه کې به موږ په هیچ پایلوري باندې وغږیږو په ډایګنوسیس د پیپټیک السر ډیزیز او ورسره به په تداوي خبرې وکړو. او دومه برخه د دې پریزنټیشن عبارت له ډسپپسیا څخه ده او له هغه سره به په څنګ کې په دې خبرې وکړو چې موږ به په کم وخت کې د اپر جای انډوسکوپي یا د ای جی ډي یا او جی ډي په باره کې فکر کوو چې باید ناروغانو ته هغه وکړو. د ټولو څخه لومړی د پیپټیک السر ډیزیز په تعریف باندې غور کوو. په لنډ ډول باندې داسې ویلی شو چې دا د مخاطي غشا تخریب ده چې د سطحي یا اپیتیلیل سیلز څخه نیولې الا تر مسکولارس میوکوزا پورې رسیږي. پیپټیک السر ډیزیز په کومو ساحو کې واقع کیږي او یا په کومو ساحو کې چې زخم واقع شي هغه ته پیپټیک السر ډیزیز ویل کیږي. هغه عبارت له هغه زخمونو څخه ده چې په لاور اسافګس یا د مرۍ په کښتنۍ برخه کې او یا هم په معده او یا اثنا عشره کې موقعیت ولري. او په ځینو وختو کې که چېرته زخمونه په جیجینم کې واقع او هغه په هغه صورت کې چې د معدې او یا اثنا عشره جراحي سوي او انستوموسیس په دې ساحه کې وجود ولري نو همغه ته هم پیپټیک السر ویلی شو. او له دې سره د میکلز ډایورټیکولم په شاوخوا کې که چېرته زخمونه جوړ شي همغو ته هم پیپټیک السر ډیزیز ویل کیږي. راځئ په لنډ ډول باندې په دې وغږیږو چې د دې اسباب به څه شي او ورسره کومې ناروغۍ به یو ځای. دا یو ډیر مفصل لیست ده. هغه لیست به وروسته په راتلونکي سلایډ کې درته ښکاره کړو، خو زه به په هغو مهمو اسبابو باندې خبرې وکړو یا په هغو مهم ریسک فیکټرو به خبرې وکړو کوم چې په زیاته اندازه سره واقع کیږي. د ټولو څخه مهم او لومړی د هیچ پایلوري انفیکشن ده چې تقریبا تر دا اوسه چې کوم مطالعات سوي دي په هغو کې داسې څرګندیږي چې حتی تر 80% پورې د ټولو معدې او یا د اثنا عشر له زخمونو سره د هیچ پایلوري موجودیت یې او د هغو په واسطه منځته راغلی. له هغه سره په څنګ کې دواګانې دي. د مهمو دواو څخه یو هم نان سټیرایډل انټي انفلمیټري ډرګز دي او بل هم سټیرویډز دي. او لایف سټایل فیکټرز په دې کې هم رول لري چې هغه عبارت د سموکینګ یا د سګریټو څکول دي او له هغه سره په څنګ کې د الکوهولو څښل دي. او په ځینو وختو کې چې ناروغانو ته شدید فیزیولوژیکل سټرس شوی، خصوصا هغه ناروغان چې په انټنسیو کیر یونټ کې او هغو ته شدیده ناروغي په هغو صورتو کې امکان لري ناروغانو ته پیپټیک السر ډیزیز وشي او یا هم په زیاته اندازه باندې ګیسټریک ایروژنز وشي. او په نادرو وختو کې او په زیاتو کمو وختو کې امکان لري ځینې نور حالتونه یې چې هغه ته هایپر سیکریټري سټیټ ویل کیږي یا په اصطلاح ناروغان ګسټرینوما ولري یا زولنګر الیسن سندروم وي او په هغه صورت کې ناروغان په زیاته اندازه باندې اسید افرازي د ګسټرینوما په وجه باندې په دې صورت کې ناروغانو ته هم پیپټیک السر ډیزیز پیدا کیږي. مخکې مو وعده وکړله چې د مکمل لیست به درته په راتلونکي سلایډ کې ښکاره کوو. هغه کوم ناروغي او یا حالتونه چې د پیپټیک السر ډیزیز باعث ګرځي او یا له هغه سره ملګري هغه هم په دې ځای کې خلاصه شوي دي.
امید لرم چې تاسې به دا ووینئ. په هغه کې انفیکشنز دي، مختلف انفیکشن ذکر شوي دي، د دواو په هکله ذکر شوی ده او له هغه سره څنګ ته نور هارمونل حالتونه دي چې په هغه کې ګسترونوما هم شامله ده، سیستمیک ماستوسایټوسیس هم ده او په ځینې جراحي وختو کې یا پوست سرجیکل وختونو کې دي او په ځینو وختو کې داسې کېدای شي چې ناروغان بالکل د پیپټیک السر کوم اسباب چې دي هغه یو هم وجود ونه لري، په ایډیوپاتیک شکل باندې ناروغانو ته شوی. راځئ پخپله په هیچ پایلوري باندې یو دوه درې خبرې کوو. هیچ پایلوري یو ګرام نیګیټیو بکتریا ده. په لومړي ځل باندې د باری مارشال او رابن وارن په واسطه باندې کشف شوله تقریبا په 1982 یا 84 کال کښې، او مخکې له دې نه خلکو ډېر دا فکر کاوه چې پیپټیک السر ډیزیز چې دی هغه د معدې د تیزابو او د مختلفو غذاګانو په واسطه باندې منځته راځي او نور مختلفې تیوري موجودې وې. خو څه وخت چې دغه دوه استرالیوي ډاکټرانو د ریسرچ په وجه باندې د پیپټیک د هیچ پایلوري کشف وسو او د هغه ربط یې له دې سره وکړو چې د پیپټیک السر ډیزیز یا دا زخمونه په وجه د هیچ پایلوري منځته راځي. له هغه نه وروسته تداوی او د هیچ پایلوري په مکمل شکل باندې بدله شوله یا د پیپټیک السر ډیزیز په مکمل شکل باندې بدله شوله او ناروغي هم را په کمیدو شوه. دې دواړو ډاکټرانو ته په 2015 کال کې د نوبل جایزه هم په دې وجه باندې ورکړل شوله. هیچ پایلوري په خپله په خاصه توګه یا په مشخصه توګه باندې په معده کې او په معده کې کالونیان لري یا هغلته کالونایز کوي، خصوصا د انټرم په ساحه کې، او په مختلفو اشکالو سره دا باعث د زخم په معده کې او یا په اثنا عشر کې ګرځي. یو د هغو اشکالو د جملې څخه د هایپرګسټرینیمیا ده چې څه وخت هایپرګسټرینیمیا منځته راغله په وجه د هیچ پایلوري باندې، دا بیا په خپل نوبت سره د معدې د تیزابو د ترشح باعث ګرځي په زیات اندازه سره، او هغه بیا په خپل وار د معدې او یا د اثنا عشر د زخمونو باعث ګرځي. هیچ پایلوري بکتریا چې ده ډیره زیاته عامه ده په انسانانو کې. تقریبا سړی ویلی شي د نړۍ 50% خلک د هیچ پایلوري په انفیکشن باندې اخته دي او یا نوموړې په انفیکشن نه بلکې نوموړې بکتریا د دوی په معدو کې وجود لري او په ډیولپډ ملکو کې مثلا د یونایټډ کینګډم په شکل یا د نور اروپایي او نورو غربي هیوادو کې د کوم طبي مطالعې شوي دي، په هغه کې موندل شوي دي چې هیچ پایلوري تقریبا د 50% په اندازه باندې په هغو کسانو کې چې د دوی عمرونه د 50 کلونو اوچت وجود لري. خو په روبه انکشاف ملکو کې چې د هغو د جملې نه یو هم د موږ تاسې ګران وطن افغانستان ده، د هیچ پایلوري موجودیت تقریبا تر 90% پورې ده او د دې فیصدیانو د جملې څخه یو محدوده فیصدي د معدې او د اثنا عشره په زخمونو باندې اخته کیږي او دا هم د یو تصویر جوړ شوی ده د هیچ پایلوري. راځئ په دې غږیږو چې نوموړي ناروغان په څه شکل باندې موږ تاسې ته مراجعه کوي، یعنې د دوی اعراض څه شي، علایم یې څه. د ټولو څخه مهم عرض د مریضان چې موږ تاسې کلینیکو ته راځي هغه یو هم د اپیګسټریک پین ده او یا د درد پیدا کېدل دي د اپیګسټریک په ساحه کې، او د هغه خاص خصوصیت دا دی چې نوموړی درد به په اکثریت وخت کې د ډوډۍ سره ربط لري، یعنی که چېرته ناروغانو ته د معدې زخم امکان لري د ډوډۍ له خوړلو سره ورته درد پیدا شي، او یا که یې چېرته هم زخم په
12 کې وجود ولري، امکان لري د ډوډۍ څخه یو 2-3 ساعته وروسته ورته درد پیدا شي او دا درد هم په اپیسوډیک شکل باندې. نوموړي ناروغانو ته امکان لري نوزیا، وامیټینګ او یا هم دلبدي او استفراق پیدا کیږي تقریبا په 40% خلکو کې. خو د دې یاداوري باید وکړو که چېرته ناروغانو ته په دوامداره شکل باندې استفراقونه پیدا شي او د استفراقو سره راشي، نو د موږ تاسې توجه باید ګیسټریک آوټلټ ابسټرکشن ته زیاته وي په وجه د دې باندې چې امکان لري نوموړی السر پایلورس ته نږدې موقعیت ولري او د هغه د التهاب په وجه باندې پایلورس بند سوی له دې وجې نه او یا هم السر جوړ سوی خو په دغه ځای کې سکار موجودیت ولري، د هغه د وجې نه ګیسټریک آوټلټ ابسټرکشن منځته راغلی او یا هم څه بل شی د هغه باعث ګرځېدلی. تقریبا د 1/3 د انسانانو کې خلکو کې کوم چې پیپټیک السر ډیزیز لري په هغو کې چې د کومو اعراضو سره راځي هغه داسې خاص مشخص نه وي. امکان لري صرف د اپیګیسټریک په ساحه کې ناروغان د ناراحتي احساس وکړي او یا هم اشتهای خرابه شوې او له هغه سره په څنګ کې ناروغان چې په کم اندازه سره ډوډۍ وخوري احساس د موړوالي کوي او زیاته ډوډۍ نشي خوړی او په زیات اندازه کسانو کې امکان لري چې پیپټیک السر ډیزیز هیڅ نوعه سیمټم ونه لري او هغه د کمپلیکیشن په شکل باندې هسپتالو ته راسي یا د بلیډینګ په شکل باندې د معدې معیایي خونریزي په شکل باندې راسي هسپتالو ته او یا روغتونو ته او یا هم په هغه صورت کې روغتون ته مراجعه وکړي په کوم وخت کې چې ناروغانو ته پرفوریشن شوی. راځئ د پیپټیک السر ډیزیز په تشخیص باندې بحث کوو. باید ووایم چې د نوموړې ناروغي تشخیص په 2 شکلو سره کیږي او یا هم 2 مرحلې لري. یوه مرحله یې په خپله د السر تشخیص ده او بله مرحله یې د هیچ پایلوري تشخیص ده. لومړۍ مرحله یې په ډایرکټ ویژوالایزیشن سره کیږي، مثلا د اندوسکوپي په شکل باندې یا د کانټراست سټډیز په شکل باندې یا رادیولوژي انویسټیګیشنز په شکل باندې، خو ګولډ سټنډرډ او په دنیا کې منل سوی ټکنیک ده هغه هم اپر جی آی اندوسکوپي ده. دومه خبره باید یعنی کوم ډیفینیټیو او یا قطعي تشخیص خلک کولی شي هغه د اپر جی آی اندوسکوپي په شکل باندې کولی شي. دومه خبره دا ده چې آیا موږ تاسې یو قطعي تشخیص ته ضرورت لرو که نه لرو؟ دا په دې باندې تعلق لري چې موږ تاسې په څنګه کلینیکي حالاتو کې او یا مریض په څنګه کلینیکي حالاتو کې وجود لري. د دې په هکله باندې به بیا په ډسپپسیا کې خبرې وکړو چې په څه شکل باندې د دې اپروچ کوو د دې موضوع او یا په ځینو وختو کې چې مثلا که ناروغان ځوانان یي او هغه موږ تاسې ته له ډسپپسیا سره راسي او هغه علام سیمټمز ونه لري یا اعراض ونه لري، د دې په هکله باندې به هم بیا خبرې وکړو په وروسته په سلایډ کې. آیا دغو کسانو ته هم د دې ضرورت شته چې موږ ډایرکټ ویژوالایزیشن یې وکړو او انډوسکوپي ورته وکړو؟ په زیات اندازه باندې د دې سوال جواب ده نه. امکان لري موږ صرف د هیچ پایلوري لپاره ټسټ د ناروغانو وکړو، که چیرې مثبت و تداوي وکړو په جای د دې باندې چې د انډوسکوپیک له لارې ځو. خو خیر په دې باندې به بیا یو څه په تفصیل باندې په ډسپپسیا کې بحث وکړو چې ولې موږ داسې کوو. راځئ اوس د تشخیص لپاره کوم انویسټیګیشن په باره کې چې موږ تاسې یاداوري وکړله چې انډوسکوپي ګولډ سټنډرډ ده، راځئ موږ تاسې په شریکه باندې یو د معدې زخم د انډوسکوپي له لارې چې کتل سوی ده په دې ځای کې د ویډیو ته دواړو په ګډه سره توجه کوو. په دې ویډیو کې تاسې ګورئ چې دا ګیسټریک السر ده، په لسر کرو باندې موقعیت لري او دا هم پایلورس ده په دغه ساحه کې.
او په دې اوس حال کې چې تاسو دا السر دی چې تاسو ورته ګورئ د اندوسکوپ ریټروفلیکس کړی دی یا اندوسکوپ بیرته دوباره د جی منیور په شکل باندې خپل ځان ګوري او دغه السر ده او دا هم پایلورس ده او دا معده ده. راځئ چې یو بل ویډیو وجود لري دا هم اندوسکوپي ده معده ده تاسو ګورئ چې ګریټر کرو ده لیسر کرو ده انټیریر اند پوسټیریر ده د معدې او دا هم انټرم ده او دا هم پایلورس ده چې تاسو ګورئ دا یې بیرته اندوسکوپ ریټروفلیکس کو او دا کارډیا ده د معدې چې تاسو ګورئ اوس په دې اندوسکوپي کې که څه هم D1 D2 یا ډیوډینم اول یو دومې برخې هم باید سړی وګوري خو دا صرف د معدې زخم یې پکې ښکاره کړی ده د اثنا عشر په باره کې کوم خاص غور نه ده کړی په دې ویډیو کې. دا یو بله ویډیو ده چې تاسو ګورئ په دې ځای کې د پیپټیک السر د موقعیت لري یقینا هم په دواړو ویډیوګانو کې ډېر شدید او غټ یا جاینټ السرونه دي. د بیا پیپټیک السر په لسر کرب باندې موقعیت لري انسیسي راته نږدې دا هم بله ویډیو ده چې د معدې زخم یا پیپټیک السر چې په معده کې موقعیت لري تقریبا پایلورس ته نږدې ده هغه موږ ته چې خبرې ورباندې وکړې چې امکان لري په ځینو شرایطو کې دا باعث د ګسټریک آوټلیټ ابسټرکشن وګرځي هغه په دې وختو کې چې کله په دې ځای کې التهاب زیات وي نو امکان لري ناروغانو ته د دې باعث شي او یا هم که سکار ټیشو زیات شي یا د زخم د جوړېدو نه وروسته سکار ټیشو په وجه باندې امکان لري دا مشکل ورته وشي. د دې په هکله هم خبرې وکړلې چې السر موږ تاسې په خپله په څه شکل باندې ډایګنوز کولی سو یا ډایرکټ ویژوالایزیشنز یې کوو یا په مستقیم شکل باندې یې ګورو د اندوسکوپي له لارې. په دومه برخه د تشخیص کې هغه برخه د هیچ پایلوري تشخیص کول دي. هیچ پایلوري بکتریاسي ده موږ تاسې په درو څلورو طریقو باندې معلومولی شو. یو هم د وینې د ټیسټ له لارې یا د وینې د معاینه کولو له لارې د سیرالوجي باندې کولی سو چې وکړو متاسفانه د هغه سپیسیفیسیټي او سنسیټیویټي یو څه کمه ده. بل ټیسټ کولی سو د 13C یوریا برت ټیسټ په نامه سره یادیږي چې په برت باندې یې کولی سو وګورو او تر ټولو زه خپله شخصا دې ټیسټ ته زیاته ترجیح په دې باندې ورکوم چې هغه سپیسیفیسیټي او سنسیټیویټي زیاته ده. فیکل انټیجن ټیسټ یې کولی شي تقریبا د هغه هم سپیسیفیک ده د 95% نه اوچت. بله طریقه یې دا ده چې کولی شي څه وخت چې اندوسکوپي ورته کوي ناروغه ته نو بیا په هغه صورت کې د معلومه خبره ده د ټیسټو ضرورت نشته. د انټرم د ساحې نه یو وړوکی بایوپسي سړی اخلي او په همغه ځای کې په کمرشل شکل باندې ډېر زیات ټیسټونه شته او یو د هغو ټیسټو د جملې نه د کلو ټیسټ په نامه سره هم یادیږي چې کولی سو هغه وړه بایوپسي په همغه میډیم باندې کښېږدو او په ظرف د 6 ساعتو نه تر 24 ساعتو پورې هغه د رنګ د تغییر په شکل باندې درته وایي چې دا هیچ پایلوري دا ناروغ لري او که یې نه لري. او بل هم د ټولو نه ګولډ سټانډرډ په هغه کولی سي چې همغه بایوپسي د انټرم نه چې دې واخیستله یو لابراتوار ته یې ولېږي او د هغه کلچر وکړی شي او سنسیټیویټي یې وکتلی شي. په دې باندې خبرې کوو چې د پیپټیک السر ډیزیز اختلاطات به څه شي. د اختلاطاتو د جملې نه یې د ټولو نه په زیاته اندازه چې واقع کیږي هغه هم اپر جی آی بلیډ یا معدې میایي خونریزي ده
او تقریبا 15% ناروغان امکان لري ویلري او د 6 نه تر 7% پورې ناروغان امکان لري موږ تاسو ته د پرپریشن په شکل باندې مراجعه وکړي او معلومه خبره ده چې پرپریشن د ټولو څخه زیات د ناروغانو ته خطر د مرګ به متوجي تقریبا 25% به د ریسک د مورټالیټي د ناروغانو او موږ تاسو د ګیسټریک اوټلټ ابسترکشن په باره کې مخکې خبرې وکړې چې یا د التهاب په شکل باندې او یا هم کوم وخت چې السر جوړ سي د سکار په شکل باندې که چېرته السر موجودیت د پایلورس په شاوخوا کې باعث د ګیسټریک اوټلټ ابسترکشن شي. منیجمنت د پیپټیک السر ډیزیز معلومه خبره ده د ټولو نورو ټي بي ناروغیو په شکل باندې ده یا د ټولو نورو ناروغیو په شکل باندې ده. د سیمټمز یا د اعراضو له منځه وړل دي که د ناروغانو اپیګیسټریک درد دي یا بطني دردونه یې ورته د هغو له منځه وړل دي او د السر له منځه وړل دي په خپله او د هغه نه وروسته د دې مخنیوی کول دي چې نوموړې ناروغي په ناروغانو باندې دوباره رانشي. موږ تاسې د دې یادوري وکړله چې په زیاتو اندازو کې خصوصا امکان لري چې په خصوصا په روبه انفیک شاپ ملکونو کې لکه زموږ تاسې وطن هم یو د هغې جملې نه ده هیچ پایلوري انفیکشن په زیات اندازه باندې باعث د معدې او د 12 او امکان لري د کارډیا او یا د لاور ساحه د اسافګس کې چې کوم زخمونه وجود لري له هغو سره یو ځای ایچ پایلوري د هغه په واسطه منځته راغلي نو د دې وجه باندې نوموړي ناروغانو ته د ایچ پایلوري ایراډیکیشن کول پکار دي یا د هغې له منځه وړل پکار دي. سټانډرډ تراپي او یا سټانډرډ تداوي چې ده هغه هم ټریپل تراپي او یا هم کوادرپل تراپي ده. د هغو د جملې نه د پی پی آی فول ډوز ده اموکسیسیلین 1 ګرام 2 ځله د ورځې او کلریترومایسین 500 ملي ګرامه 2 ځله د ورځې د 7 تر 14 ورځو پورې ناروغانو ته ورکول کیږي. د موږ په خپل پریکټس کې موږ ناروغانو ته صرف او صرف 7 ورځې ورکوو نوموړې تداوي په وجه یې دې باندې چې د دې ساحې یا کوم ایویډنس خصوصا په اروپا کې وجود لري کوم انټي بایوټیکس استعمالیږي ده کولای شي چې ایچ پایلوري په 7 ورځو کې له منځه یوسي. یو څه طبي مطالعې شوي دي چې په هغو کې ښیي چې تقریبا که موږ تاسې نوموړې تداوي د 14 ورځو پورې ورسوو د 5 څخه تر 10% امکان د دې زیات لري چې ایچ پایلوري نوره په زیات اندازه باندې موږ تاسې تداوي کامیابوي خو د هغو ریسک دا ده چې امکان لري ناروغان 2 هفتې د تاسې کومه دوا ورته لیکلي هغه ونه خوري که ونه خوري نو د همغه کامیابي دي ته د ایراډیکیشن چې د هغه کښته راځي. خو په هر حال سړی به هغه ناروغ ته ګوري او د هغه په شکل باندې کولی شي موږ تاسې تداوي وکړو. او دوم تداوي کول چې کوم انټي بایوټیک استعمالوو مو ښکاره خبره ده چې موږ تاسې میټرونایډزول او ټیټراسایکلین هم استعمالولی شو خصوصا په کوادرپل تراپي کې کولی شو چې پی پی آی بیسمت او یا 2 نور انټي بایوټیک استعمال کړو. د انټي بایوټیکو استعمال خصوصا په دې تعلق لري چې په کومه ساحه کې مثلا په افغانستان کې کوم هیچ پایلوري د کوم انټي بایوټیک په باره کې رزسټنت ده یا مقاومت لري او د کومو په باره کې له کومو سره سنسیټیو ده. ما خپله د طبي مطالعې وکتلې متاسفانه د افغانستان په باره کې داسې خاص معلومات موجود نه وو. د پاکستان په باره کې یو 2-3 مطالعې شوې په هغو کې دا ذکر شوی و چې ایچ پایلوري په پاکستان کې د میټرونایډازول په مقابل کې تقریبا تر په ځینو مطالعو کې حتی تر 9% پورې مقاومت درلود. نو د ما د نظر نه که څوک د ایچ پایلوري ایراډیکیشن په افغانستان کې کوي چون موږ پاکستان ته یو څه نږدې پراته یو نو امکان لري هغه ټریپل تراپي کې به زه اموکسیسیلین او د کلریترومایسین نه زیات کار اخلم په جای د میټرونایډازول او یا هم که چېرته د میټرونایډازول ضرورت وي په هغه ځای کې سړی کولی شي چې د فورلیکیونلیز نه یو رژیم جوړ کړي د هغه نه استفاده وکړي.
اوس په دې خبرې کوو چې که چېرته په ناروغانو کې پیپټیک السر وجود درلود خو په نوموړي ناروغانو کې اچ پایلوري نیګیټیو وه یا منفي وه، بیا به له دې ناروغانو سره څه کوو؟ د ټولو څخه مهمه خبره دا ده چې کوم ټسټونه موږ کوو هغه ټول تقریبا د هغو سنسیټیویټي یا سپیسیفیسیټي یا هغه د کوم معاینه چې موږ کوو د هغې قدرت او پاور او د تشخیص زور چې ده هغه تقریبا تر 90% پورې ده. او که موږ تاسې په دې بحث کوو چې په روبه انکشاف ملکو کې چې افغانستان د هغو نه یو د هغو ملکو د جملې نه ده تقریبا تر 90% پورې اچ پایلوري موجودیت لري، نو امکان لري په دغو صورتو کې موږ تاسې کوم ټیسټ کوو هغه منفي راسي، امکان لري چې هغه فالز نیګیټیو وي. نو له دې وجې نه په اکثره ګایډلاینز کې د دنیا دا ویل کېږي چې که چېرته د یو ټیسټ نیګیټیو باید یو بل ټیسټ یې وکړي د ناروغانو، ځکه امکان د دې زیات لري چې هغه فالز نیګیټیو وي. که چېرته دوباره هم منفي و نو بیا په دې صورتو کې د ناروغانو د ډرګ هیسټري ته باید زیاته توجه وسي چې وکتل سي چې دا ناروغانو امکان لري اسپرین استعمال کړي نه وي یا نان سټراډل انټي انفلامټري ډرګز نه استعمال کړي یا کوم نور نادر او کم اسباب د دې ناروغۍ چې دي هغه باید په نظر کې ونیسو چې زلینګر الیسن سندروم یو د هغو د جملې نه ده. او په اوسني شرایطو کې یا په دې اوسني حالاتو کې چې کوم ایویډنس موجودیت لري او یا کوم طبي مطالعې چې موجودیت لري د هغو مطابق په دې ناروغانو کې چې موږ تاسې وکتل او په هغو کې السر وجود درلود خو اچ پایلوري نیګیټیو دا کسان چې دي هغه زیات خطر د دې لري چې د دې السر دوباره منځته راسي، ځکه موږ تاسې هغه سبب نه وي پیدا کړی. نو په دې وجه باندې د دې خلکو لپاره د اوږده وخت لپاره د پی پی آی ورکول ضروري. زه باید خپل شخصي نظر ووایم چې هغه امکان لري په ایویډنس باندې بیسډ نه وي، په وجه د دې باندې چې کومې خاص مطالعې لیټرچر ته مې وکتل د افغانستان په باره کې وجود نه درلود، چون په افغانستان کې د اچ پایلوري موجودیت حتما زیات به وي او زیات ده. د دې وجې نه د ما د نظر نه که کوشش وکولای سي او ناروغانو ته د اچ پایلوري ایراډیکیشن ورکول سي ځوان دا به د هر څه نه بهتره وي. راځئ په ډسپپسیا یا انډایجیشن باندې یو دوه درې خبرې کوو. اول د انډایجیشن یا د ډسپپسیا تعریف کوو. دغه تعریف یې اوسنی تعریف ده چې دې ته د روم 3 ډیفینیشن ویل کېږي. ډسپپسیا و هغه عرض ته ویل کېږي چې ناروغان له دې مشکلاتو سره له دې لاندیني مشکلاتو سره موږ تاسې ته مراجعه کوي، یا یو د دغو نه او یا هم یو دوه درې اعراض د دغو د جملې نه. یو هم ناروغان د ناراحتي احساس کوي، څه وخت چې ډوډۍ وخوري د دې احساس کوي چې معده یې زر ډکېږي او معده یې ډکوي، او یا ناروغان د دې احساس کوي چې په کمه اندازه باندې مړۍ وخوري او یا ډوډۍ وخوري نوره نشي خوړلی، په وجه یې دې باندې چې زر مړېږي، له حد نه زیات زر مړېږي، د مخکې د پخوا په اندازه باندې چې بې اشتها ښه درلودله ښه ډوډۍ بې خوړی سوی. د ټولو څخه یې مهم عرض د ډسپپسیا یا چې خلک ناروغان موږ تاسې ته مراجعه کوي هغه هم د اپیګسټریک پین ده یا بطني دردونه دي د اپیګسټریک په ساحه کې، او یا هم د برنینګ احساس ده یا د موږ تاسې په اصطلاح باندې د هارت برن احساس ده. که چېرته ناروغان د موږ تاسې روغتونو ته یا کلینیکو ته د ډسپپسیا سره مراجعه وکړي چې هغه عبارت له بخښنه غواړم له دغو اعراضو نه ده، له دې سره که چېرته موږ تاسې ته مراجعه وکړي نو په هغه ځای کې موږ تاسې باید دوو خبرو ته زیات متوجه یو. که هغه دوه خبرې په ناروغانو کې موجودیت درلود
د موږ تاسې په غوږو کې باید د خطر زنګ ولاړ شي او د دې ناروغانو لپاره باید انداسکوپي وکړو. هغه ناروغان چې د هغو عمرونه د 55 نه اوچت وي او هغو ته نوې ډسپپسیا پیدا شوي، په دې ناروغانو کې خطر د سرطان زیاتي، د کینسر زیاتي. په جهاني تحقیقاتو کې د 45 نه اوچت مریضان نیولي دي، خو په اروپایي او په غربي کې تحقیقاتو کې او یا په مطالعو کې د 55 نه اوچت عمر نه اوچت کسان چې دي، د هغو لپاره که چېرته نوې ډسپپسیا ورته وشي، هغو ته باید خلک انداسکوپي ارجنټ وکړي په وجې دې چې په دې کې د سرطان یا د کینسر خطر زیات وي. دوم، هر هغه ناروغان چې د جی آی بلیډ یا د معدې میایي خونریزي په شکل باندې یا ناروغانو وزن له لاسه ورکړی او یا هم په بلعه کې ورته مشکلات پیدا سوي یا د ډوډۍ د تیرولو په وختو کې نشي تیرولی، دا مشکلات ورته پیدا شوي، او یا هم ناروغانو ته په دوامدار شکل باندې استفراقات کیږي یا استفراق کیږي، او یا هم ناروغان ایرن ډیفیشنسي انیمیا ولري، او یا هم څه وخت چې موږ ناروغان اگزامن کوو او یا یې ګورو یا یې معاینه کوو، هغو ته اپیګاسټریک ماسي. په دغو صورتو کې ناروغانو ته باید اپر جي انداسکوپي وشي. وجه دا ده چې امکانات دغه های ریسک حسابیږي، امکان د سرطان او د نورو های ریسک مسایلو په دې وختو کې زیات دي. خو که چیرې د ډسپپسیا ناروغان دا نوموړي او دا ذکر شوي پارامترز ونه لري، بیا ورسره څه کوو؟ په دې صورتو کې راځو د دې ناروغانو نقصو ته ګورو، که چېرته کلسیم انټاګونسټ وي، نایټریټس وي یا تیوفایلین وي یا سټیرویډس وي یا بیسفاسفونیټس وي لکه ریزیډونیټ، النډرونیټ. که دا یې ناروغانو ته کومه چیرې وکولی سوای یا یې ډوز ورته کم کو او یا هم د دې په تبادله کې ورته یو بل څه ورکو، امکان لري د دې ډسپپسیا ورسره ورکه شي. او هغه ناروغان چې هغه سګریټ څکوي یا چلم څکوي او یا هم انهیلتي ډایټ لري یا غیر صحي ډایټ لري، د هغه په باره کې هغو ته اډوایس ورکو چې بالانس ډایټ وساتي او یا هم د سګریټو نه لاس واخلي، او یا هر هغه څوک چې الکهول څښي د هغو ته ووایو چې کمې کړي او وینه څښي. خصوصا دا شاید مشکل نه وي د موږ تاسې په وطنو کې. که چېرته ناروغان بیا هم له دې سره سره د دې سمپټمز وجود ولري او مشکلات ورته وي، نو بیا په دې صورتو کې موږ تاسې هیچ پایلوري ټیسټ ورته کوو، او که چېرته مثبت وي تداوي کوو چې د ټیسټ اینډ ټریټ په نامه سره یادیږي. او که چېرته ناروغان د هغه باوجود موږ تاسې ایچ پایلوري ایراډیکیشن هم ورته وکړو او بیا هم سمپټماتیک وي، نو په دې صورت کې د انداسکوپي کول ورته ضروري دي. د دې ټولو خبرو یا د دې ډسپپسیا په باره کې چې کوم پرزنټیشن و، د هغه مکمل مفهوم دا و چې الام سمپټمز سړي ته معلوم وي، اعراض معلوم وي، په هغو وختو کې ناروغانو ته انداسکوپي زر تر زره وکړي، او په هغو صورتو کې چې مریضان ځوانان وي او هغه ناروغان الام سمپټم سره یا له اعراضو سره موږ ته استه رانسي، په هغو وختو کې امکان لري د دې ضرورت نه وي چې ناروغانو ته موږ انداسکوپي وکړو. په هغو وختو کې کولی شو موږ صرف د دې ایچ پایلوري یا د وینې له لارې وګورو او یا د مواد غایطه له لارې وګورو، په انټیجن چک یې وګورو، معاینه یې کړو او د ایچ پایلوري ایراډیکیشن ورته وکړو. او که چېرته ایچ پایلوري نیګیټیو وي یا منفي او بیا هم ناروغان ځوان وي، په دغه صورت کې کولی شو چې د یو میاشتې په اندازه باندې ورته پی پی آی ورته ورکړو، فول ډوز پی پی آی ورکړو، وګورو چې که چېرته ورسره ښه شول. که چیرې ښه شول ورسره د هغو ډوز په تدریجي شکل باندې جن راکموو او بالکل یې له منځه وړو، بیا یې کموو یا ختموو. ستاسو څخه یو جهان مننه کوم یا یوه نړۍ مننه کوم چې دې پرزنټیشن ته مو غوږ ونیو. که ستاسو سره هر څه پوښتنه وه د دې په هکله باندې، کولی شئ چې زما سره په دې ایمیل باندې تماس ونیسئ. باقي مو په خدای سپارم. السلام علیکم.